د خدای حبیب قدردانا د مدینې نبی جانانا موجودات راغله په دنیا کې دستا دسترګو پرڼا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالخالق توحیدیار د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د کافر د لاسه خوراک کول د اسلام له نظره څنګه دي؟ قاري صاحب محترم، دلته دوه خبرې دي. یو د کافر د لاسه خوراک دی او بل کافر سره یو ځای په یو کاسه کې خوراک دی. که یو کافر تا ته آشپزي کوي او هغه تا ته حلال سیزونه پخوي، شرعا په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته دی. یو څاروی چې مسلمان ذبحه کړی وي، د هغه غوښې ته راوړې یو کافر ته چې هغه کافر یې تا ته پخې کړي، کومه ستونزه پکې نشته. یا ته په بازار کې سبزي اخلي یا یو چرګ اخلي، هغه په خپل لاس باندې یا بل مسلمان ذبحه کوي، ستا آشپز مسلمان نه دی، هغه تا ته د حلال سیزونه پخوي، شرعا په دې کې کومه ستونزه نشته دی. او بل دا چې کافر سره یو ځای خوراک کول د اسلام له نظره څنګه دی؟ فقهاو لیکلي دي چې له کافر سره په یو لوښي کې د خوراک او څښاک عادت جوړول دا صحیح نه دي، او که کله کله هغه سره ته برابریږي په یو کاسه کې ورسره خوراک کوي، بیا څه پروا نه لري. خلاصة الفتاوا په 4 جلد کې په کتاب الکراهیت کې په 346 صفحه کې لیکي چې خوراک او څښاک په اوانیو د مشرکینو کې مکروه دی. خوراک او څښاک د مشرکینو په لوښو کې دا مکروه دی. او وروسته لیکلي دي چې ولا بأس بطعام المجوس الا ذبیحتهم وفي الاکل معهم. که مجوس یو حلال شی پوخ کړی وي، هغه ته خوړلی شي، کم مشکل نشته، اما کم سیز که دوی حلال کړی وي هغه بیا ته نشي خوړلی. او ځینې فقها لیکي چې لو ابتلي به المسلم مرة او مرتين لا بأس به واما الدوام عليه فمکروه. که یو مسلمان یو وارې دوه وارې دې مسئله کې راښکیل کیږي، یعنی کافر سره یو ځای خوراک کولو کې کم مشکل پکې نشته دی، اما په دې باندې دوام دا مکروه دی، صحیح نه دی. په دوامداره توګه باندې یو مسلمان ته دا نه ښایي چې هغه کافر سره په یو لوښي کې خوراک وکړي. همدارنګه هندیه په 5 جلد کې په 347 صفحه کې لیکي الاکل مع المجوس ومع غیره من اهل الشرک انه هل يحل ام لا؟ خوراک مجوسی سره یا غیر له مجوسی سره نورو مشرکینو سره دا حلال دی که نه دی؟ هغه لیکي عن الحاکم عبدالرحمن الکاتب، د هغه نه روایت کوي که چیرې یو مسلمان په دې کې مبتلا شي یو وار او دوه وارې فلا بأس به و امر الدوام علیه فیقرا. اما په ده باندې همیشه والی چې تل لپاره کافر سره په یو کاسه کې ناست وي او هغه سره خوراک کوي، دا یو مسلمان سره بیا نه ښایي. په دې هیله چې قاري صاحب د خپلو پوښتنو ځواب دې تر لاسه کړی وي. ای محمد مصطفی، ای محمد مصطفی.